پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل حدیث مبارک کې دغه منافقانو یعنی کوم عملی منافق چې دی د دې څلور نشانې ښودلې دي. یعنی دا څلور نشانې چې په چا کې دغه سړی عملی منافق دی او دته منافق ویلی کېږي. که چا ورته منافق وي نو دغه ویونکی په خپله خبره کې دروغجن نه دی، ځکه په دې کې دا نشانې موجودې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې د منافق سړي اولنۍ نشانه دا ده چې اذا حدث کذبه، چې کله دی خبرې کوي که نه د چا سره خبرې نو په هغې کې دی دروغ وایي، د ځان نه خبرې اترې جوړوي او دروغ وایي، بس د ځان نه جوړول کوي. به هر حال داسې سړی چې هغه خبرې کوي او په خبرو کې دروغ وایي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې دغه سړی منافق دی او دا د منافق سړي اولنۍ نښه ده. دویمه نښه د منافق دا ده چې اذا وعده خلفه، چې دی د چا سره وعده وکړي نو د هغې خلاف ورزي به کوي. د چا سره وعده وکړله که نه، یو وعده ده او یو معاهده ده، په دې باندې ځان پوهه کوي. لږ په وعده او په معاهده کې فرق دی، صحیح شوله که نه. وعده هغې ته ویلی کېږي چې زه راولګم او د دې سړي سره یوازې یوه خبره توی کړم چې زما ستا سره دا وعده شوله او دا کار به زه کوم. او معاهده هغې ته ویلی کېږي چې هغه په قومي سطح باندې وشي، په سیاسي سطح باندې وشي او د ملک په سطح باندې. لکه زمونږ په دې ملک چې کوم قانون لیکلی شوی دی دا یو معاهده ده، صحیح شوله، یو اګریمنټ دی، دا لیکلی شوی دی، دغه آیین دی، دغه قانون دی، په دې باندې به عمل کېږي. اوس که په دغې باندې دا لیکونکي عمل نه کوي نو دې خلکو د معاهدې خلاف ورزي وکړله، نو دغې ته معاهده ویلی کېږي چې په اجتماعیت سره په شراکت سره ولیکلی شي، یو خبره توی شي. او چې کله د دوو کسانو په خپل منځ کې یو خبره وشوله نو هغې ته وعده ویلی کېږي چې لکه زما ستا سره دا پلانکۍ وعده ده او دا کار به زه کومه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې دویمه نشاني د منافق سړي دا ده چې اذا وعده خلفه، دی له چا سره معاهده وکړي، وعده ورسره وکړي نو دی به د هغې خلاف ورزي کوي. درېیمه نښه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایه اذا اؤتمن خانه، چې کله دله څوک امانت ورکړي او دغه امانتدار بیا په دې کې خیانت وکړي نو دا د منافق سړي درېیم علامت دی.